اتنټیسيټي دا ولی یعنی د وای په واضحه توګه باندې د پوهېدو نه بغیر نه کیږي. د دنیا د بهترین سیلزمینو د وینا مطابق کله چې هغوی یو څیز خرڅوي او هغوی ته په هغه څیز باندې پوره یقین وي نو د دغې څیز باره کې چې د دغه سیلزمین د خولې نه کمې خبرې ووځي نو هغه اتنټیک ګڼل کیږي او د دې اعتبار او اتنټیسيټي د وجې نه کلاینټس او کسټمر سره تعلقات مضبوط وي. او بیا د داسې کمپنیو دپاره د مینیپولیشن یعنې د چالبازۍ ضرورت هرگز نه پروزي. مثلا قیمتونه کمول، پروموشن، پیر پریشر، خوف و هراس په ګاهک او په کلاینټس کې پیدا کول وغیرہ وغیرہ. اوس سوال دا پیدا کیږي چې آیا دا چالبازي با اثر هم وي؟ بالکل با اثر وي خو د لانګ ټرم دپاره ډیر زیاته ګرانه پروزي او انسان ته ډیر زیات تکلیف هم ورکوي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.